ظلم په زړه کوو، ظلم په زړه کوو، ظلم په زړه کوو، تا ته کاته کوو، کله نه کله مونږ لږه نشه کوو. آی های ډېر ښه دی. ظلم په زړه کوو، تا ته کاته کوو، کله نه کله مونږ لږه نشه کوو. توبه د دې توبې چې مونږ توبه کوو. آی های ښه دی. توبه د دې توبې چې مونږ توبه کوو، چې کله مست شو نو ترخې اوبه کوو. چې کله مست شو نو ترخې اوبه کوو، پښتون سینګار کوو، بس دنداسه کوو، او په اخترونو کې په لاس نامه کوو. په اخترونو کې په لاس نامه کوو. په اخترونو کې په لاس نامه کوو، نه انتظار کوو، نه اوس واده کوو. دا عادت ښه کوو، د ساحر خان په مرګ به تماشه کوو. ډېر ښه دی. د ماښام ستوري ښکاره شي یار رانه شي، د ماښام ستوري ښکاره شي یار رانه شي، دغه زه یم، دا مې ژوند او زندګي ده. او ساحر خانه دا دې څه لیونتوب کړی، ساحر خانه دا دې څه لیونتوب کړی، د پردو په سر کې لاړه دې ځواني ده. د وزیرستان ستوري لیدونکو، کتونکو، اورېدونکو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مې ومنئ په دغه امید چې راته روغ جوړ او خوشحال به وي. قدرمنو، زموږ هڅه دا وي چې تاسو ته ښکلي ښکلي د کار او د معیار شاعران در وپېژنو. په دغه سلسله کې موږ نن راغلي یو شمالي وزیرستان تحصیل میرلي ملګانو کلي ته، چېرته چې زموږ ګران شاعر، ښاغلی شاعر او که عمره شاعر ښاغلی افنان داوړ صاحب ژوند کوي. نن به د هغې ژوند هم پوښتو او کوشش کوو چې تاسو ادبي تندې در خړوبې کړو. نو په ټولو نه اول خو درته افنان داوړ صاحب ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو موږ ته وخت راکړو په دغه تنګ لنډ وخت کې، او موږ ته مې موقع راکړه دا پروګرام. مهرباني، مننه چې تاسو په خپل مصروفه وخت کې وخت راوویستو او دومره لرې په موږ پسې راغلی. ډېره مننه، ډېره مینه. افنان داوړ صاحب کلنډه شان پېژنګلو مې زموږ د وزیرستان ستوري مینوالو سره وکړه نو دا به ډېره ښه وي. قربان، څنګه چې تاسو ته پته ده، نوم مې افنان داوړ دی او قلمي نوم مې ځان له ساحر خوښ کړی دی، او د ادب په دنیا کې داسې چې کومه لنډه تنګه پېژنګلو ده هغه د ساحر په نوم کېږي. ښه، زه سمه ده. افنان صاحب شاعري مو له کله نه شروع کړې ده؟ شاعري خو قربان چې مونږ ته خپل هم نه دی یاد چې مونږ د کله نه شاعري شروع کړې، ځکه چې ډېر کچه عمر نه شاعري شروع کړې. هغه ټایم کې چې کوم غزل شعرونه دي هغه ډېر کچه دي، او بیا چې اوس لږ وخت تیر شو، کتابونه مې ولول او شاعران مې ولیدل، نو اوس شاعري چې کومه ما ته ښه ښکاري نو هغه داسې د 2014 نه شمار کا. ښه، زه سمه ده. افنان داوړ صاحب چېرته کې استاد مې تر شوی دی؟ استاد نه لرو یار، داسې په نښه کوی نه شو درته چې څوک استاد دی، ځکه چې مونږ تقریبا زده کړه هم ډېره کچه ده او کتابونه مې لولي ټول. ښه، زه سمه ده. شاعري میدان کې تاسو د چا نه متاثره شوي تر اوسه پورې؟ متاثره خو ټول مشران داسې دي چې میدان ته راځي نو هغه زموږ مشران دي، خو چې کوم په نښه کوونکي دي مونږ یې په نښه کوو، نو هغه غني خان په اول نمبر داسې دی چې هغه نه زه ډېر متاثره شوم، او بیا عبدالرحمن بابا داسې دی چې د هغو کلام ډېر اعلی دی. زبردست، ښه ده. افنان صاحب زیات وخت مو نه اخلم، مینوال هم زموږ په تمه دي، زیاتې پوښتنې نه خوښوي، نو څه مې داسې راوړي دي پروګرام ته چې نن به راسره شریکوي؟ غزلې به درته وایم، یو دوه درې، د هغې نه مخکې یو دوه شعره دي چې ارشاد. اوس به په ما د بل وطن څه خواږه ولګي، اوس به په ما د بل وطن څه خواږه ولګي، زه چې راتلم زمانه خپل بچی او د پاتې دی، او د وصال شپې نه پس مې سترګه ورغلې نه ده، د وصال شپې نه پس مې سترګه ورغلې نه ده، زما په سترګه کې جانانه ستا ویښته پاتې دی. آی های ډېره ښه دی، زبردست. غزل دی چې وران اوربل دا حال څه دی، وران اوربل دا حال څه دی، عذر د وران خال څه دی، مړه چې حیا نه وي حسن څه جمال څه دی. ډېره ښه، زبردست. مړه چې حیا نه وي حسن څه جمال څه دی، وګوره زما اوښکې وایه په شکال څه دی، وګوره زما اوښکې وایه په شکال څه دی، وخانده روښانه شه وګوره مشال څه دی. زبردست. وخانده
روخانه شه وګوره مشال څه دی نیت دی د دیدن چې وي مړی بیا دیوال څه دی نیت دی د دیدن چې وي نیت مړی دی بیا دیوال څه دی د دیدن چې وي مړی بیا دیوال څه دی او زه به درته ناسته یم میاشته څه ده کال څه دی ای های بیا اورم دا شعر زه به درته ناسته یم میاشته څه ده کال څه دی او بریښ دی د غاښونو دی هیره څه ده لال څه دی بریښ دی د غاښونو دی بریښ دی د غاښونو دی هیره څه ده لال څه دی او خپل چې ساحر خان نه کړم بیا زما کمال څه دی ډېر ښه زبردست برابري. دا بیا اورم او بریښ دی د غاښونو دی هیره څه ده لال څه دی خپل چې ساحر خان نه کړم بیا زما کمال څه دی زبردست ډېر ښه دی نور به څه درنه اورو افنان صاحب دوه شعره دي چې د افق سره سکمه تا ژاړمه د افق سره سکمه تا ژاړمه د زړه اوبه څکمه تا ژاړمه او د مقدسو اوښکو زیان ښه نه دی د مقدسو اوښکو زیان ښه نه دی د مقدسو اوښکو زیان ښه نه دی دواړه لیمه څکمه تا ژاړمه ډېر ښه دی زبردست غزل دی چې شاد قدر به د خپل ځان در معلوم کړمه قدر به د خپل ځان در معلوم کړمه قدر به د خپل ځان در معلوم کړمه خدای دې چرته ما باندې زړه راوله ای های او تاو کا او راتاو کا دا اوږدې کیسې تاو کا او راتاو کا دا اوږدې تاو کیسې کا او راتاو کا دا اوږدې کیسې بیا په هغه ښکلې کیسه راوله ای های ښه دی او ما خو د بلها حکمونه ومنل ما خو د بلا حکمونه ومنل ما خو د بلها حکمونه ومنل اوس خو مې په ژوند کې خواږه راوله او ما خو د بلها حکمونه ومنل اوس خو مې په ژوند کې خواږه راوله زلفې دې په سپین مخ راخورې که بیا ورځ په بله واړوه شپه راوله ای های او زه به ساحر خان شم جادوګر به شم زه به ساحر خان شم جادوګر به شم زه به ساحر خان شم جادوګر به شم ته په ځان پیریان داسې څه راوله ای های ډېر ښه دی مهرباني سحر صاحب خط دی ماشاءالله زبردست دغه دی خوند دی ستاسو په غزلو کې قربان مسلسل څو غزل درنه اورم قربان بل غزل دی چې چا د میکدې نه توبه ویستې ده چا د میکدې نه توبه ویستې ده چا د میکدې نه توبه ویستې ده ما خو د توبې نه توبه ویستې ده های او ډېر ما ښه به د دی. یار سترګو ته پټ پټ کتل ما به د یار سترګو ته پټ پټ کتل ما د هغې غلې نه توبه ویستې ده ای های او زبردست ما به د یار سترګو ته پټ پټ کتل ما د هغې غلې نه توبه ویستې ده او هلته په ما بل څه چل کېږي هلته په ما بل څه چل کېږي ما د یار کوڅې نه توبه ویستې ده دا بیا اورم قربان هلته په ما بل څه چل کېږي ما د یار کوڅې نه توبه ویستې ده او څومره ښکلی شوې څو ورځو کې څومره ښکلې شوې څو ورځو کې څومره ښکلی شوې څو ورځو کې تا چې د نشې نه توبه ویستې ده ای های ډېر ښه دی. او دا به ساحر خان ته ډېره ګرانه شي دا به ساحر خان ته ډېره ګرانه دا به ساحر خان ته ډېره ګرانه شي تا چې یارانې نه توبه ویستې ده ای های ډېر ښه دی مننه سحر صاحب څه مصروفیات لري په روزمره زندگی کې یاره فلحال خو زمونږ د زده کړې په میدان کې حالې ځلې شروع دي په نوشیره میډیکل کالج کې د MBBS زده کړې کوو زبردست او زده کړې داسې دي چې هغه بیا نور کارونو ته تا نه پرېږدي بالکل نو سحر خان صاحب دا خو ډیره ګرانه نشي تاسو ته چې تاسو د ادبي میدان کې هم برخه لري او تعلیمي زده کړې هم کوي دا ګران کار نه دی څه ګران به ورته ووایو او ځکه چې وخت داسې دی چې هغه د چا سره مرسته نه کوي چې یو طرف ته وخت ورکوي نو بل اړخ پاتې کېږي چې بل اړخ له وخت ورکوي نو بل اړخ پاتې کېږي خو بس ډېره په ګرانه سره موږ دغه کوو وخت وباسو سمه ده سحر خان صاحب زړه خو مې نه غواړي چې دا پروګرام راټول کړو زړه مې غواړي چې تاسو سره ناست اوس تاسو غزلې وي او موږ یې اورو قربان نو په اخره کې درنه یو داسې لنډ شانتې غزل اورم بیا به پروګرام راټولو د محبت سره موږ عمر له ناکام کړی دی د محبت سره موږ عمر له ناکام کړی دی ما مونځ پرېښودی د اواز چې تا لبام کړی دی او چا بیا وفا کوله چا به محبت کولو چا بیا وفا کوله چا به محبت کولو په ماینانو کې چا فکر د انجام کړی دی او په دغه ژبه اوس د بل ذکر مراد نه لرم په دغه ژبه اوس د بل ذکر مراد نه لرم په دغه ژبه مې د چا سره کلام کړی دی او ما ورسره ذکر د پښتو کړی دی
ورسره ذکر د پښتو کړی دی ما چې په کم محل صفت د ګلندام کړی دی او بیا به نن شپه په وسوسو په شوګیرو تېرېږي بیا به نن شپه په وسوسو په شوګیرو تېرېږي بیا ساحر خان راته د لرې نه سلام کړی دی بیا به نن شپه په وسوسو په شوګیرو تېرېږي بیا ساحر خان راته د لرې نه سلام کړی دی. زبردست زبردست قربان سحر صاحب په اخره کې که څه پیغام لرې زموږ د کتونکو سره نو واهي راکړه. پیغام خو نشته خو یو منت دی یوه زاري ده د کام نه چې په خپل تعلیم باندې توجه ورکړي او د تعلیم سره سره پښتو هم راوالي. پښتو مونږ تاسو ډېره په شا ایښودې ده نو پښتو ولولئ وګورئ ووایي چې زمونږ تاسو ادب څه دی زمونږ تاسو ژبه څه ده نو دا به ډېره ښه وي. مننه سحر صاحب یو ځل بیا ډېره مننه مو ادا کوم چې تاسو مونږ ته وخت راکړو او دا ښکلي شان پروګرام مې سره جوړ کړو. په دې پروګرام کې زمونږ سره چې کومه ډېره غسه کړې ده زکوان صاحب کړې ده نو زکوان صاحب تاسو نه هم ډېر زیات شکرګزار یم چې تاسو زمونږ سره سحر صاحب په پروګرام کې مېلمه کړو. مهرباني. قدرمنو دا زمونږ سره ښاغلی سحر صاحب زه امید ساتم چې هغې به مې خوښ شوي وي هغې شعرونه کلمونه مې بیا هم خوښ شوي وي. تر بلې مرکې پورې مې په لویه را باندې سپارم چرته چې وي ښاد اوسئ خوشحال اوسئ آباد اوسئ. ما ته سحر دور ته زکوان خان ته کیمرامین احمد خان ته راکړئ اجازت د لوی الله په امان.